دا په اسلام کې لانجې کول دا یار هلکه چې مکروه دي که حرام دي دا خو لږ که مکروه دي بیا دی کوي که حرام دي نو بیا یو رقم ځان ځینې ګرځي یو حیله ورته جوړه مولوي صاحب ته یو لاره جوړ کړو اوس بیخي بخته دا زموږ ایمان دا زموږ اسلام کله چې امام ته یو مسله راسي هغه ورته دا ناجایز ده ولا مولوي صاحب ډېرې پیسې مې پورې کړي دي ډېر ستړي شوي ته خو یو د جواز لار راکړه هغه هم په کفر باندې اخته کړي دا زموږ ایمان دی دا زموږ اسلام دی کله چې د درواغو ځای راسو لاره جوړه وای دا درواغ نه دي دا پروا نه لري دا روان کله چې د خیانت ځای راسي وای دا ما ته اجازه راکړې زه دغونې اختیارات خو نه هم لرم چې دا شی راته دروي دغونې اختیارات خو زما سره نشته چې څوک ته ویل خیانت کوي مؤمن مسلمان خیانت نه کوي دا علامه د منافق ده د الله رسول صلی الله علیه وسلم آیة المنافق ثلاثه د منافق درې علامې دي کله چې منافق ته یو شی وسپارل سي د خیانت وکړي اذا اؤتمن خانه کله چې یو شی وسپارل سي خیانت کوي دته چې وایي مؤمن مسلمان دا خو د منافق علامه د خیانت ولې کوي وایي ولا ما ته دغونې اجازه کړې کله چې ځای د غیبت راسي الله قرآن موږ ته حکم کوي ولا یغتب بعضکم بعضا یو در بل غیبت مه کوئ تاسو دا خوښوئ چې د خپل شیرین مړه ورور غوښې وخورئ لکه تاسو نه خوښوئ دلته چې غیبت ځای راسي چې ورته ولې غیبت کوي وایي دا خو زه دلته مخامخ وم دا مخامخ ویل دا ستا جرأت دته په مخامخ وینا کې دا تا د غیبت حلال که د دوو مسلمانانو په مابینځ کې شیطانت کوي هغه ته وایي ولې چغلخوره چغلخوري کوي دی وایي دا خو چغلخوري نه ده دا خو زه حقیقت حال وایم هر ځای حقیقت حال دغه رقم ښکاره کوي دا زموږ ایمان دی دا زموږ اسلام دی موږ ځان ته مؤمنان وایي هسې بس لمونځ روژه زکات حج دا ایمان او اسلام د نور هېڅ دته اسلام نه وایي اسلام څه ته وایي الله موږ ته وایي یا ایها الذین آمنو اے مومنانو اسلام راوړئ اسلام دا دی چې د الله و هر حکم ته به غاړې خپل ځان اختیار به نه ده د ازادي ژوندون نه به کوې دا ستا د غلامیت پړې به همیشه ستا په غاړه کې دا به د الله د حکم لاندې روان بیا ته مؤمن یې د بل پر مځکو باندې راوړې غصب کوې او هلته لمونځ په تکبیر الله کوې هلته دې کونډه د ځان میراث به لرې ده دلته په امام پسې اقامت کوې هلته دې د ښځو حقوق پایماله کړي دي د پښو لاندې کړي دي دلته سهار وختي په مسجد کې اذانونه هم کوي دا ته ایمان نه وایي دا په سخن دی په ایمان باندې دا په اسلام سخن دی که نه یا ایها الذین آمنو ای ظاهري و باطني مؤمنانو یا ځان ته خلق ځان په مؤمن تېر کړی دی یا خالي د الله پر وحدانیت ایمان لري نور چې هر څه کوي دته ایمان نه وایي ایمان دې ته وایي چې د الله و هر حکم ته به غاړې ږدي هر حکم ته به غاړې ږدي بیا به ته مؤمن یې د خپل ځان مطابق زندګي به کوې ستا ژوندون د ازادۍ نه ده ستا ژوند چې کوم دی هغه چې ته خودساره نه یې چې پر